د هلمند ولایت اطلاعات او کلتور ریاست اړوند د جهادي آثارو د ساتنې امریت له لوري د ملکي شهیدانو د معلوماتو راټولولو بهیر رسما له سنګین ولسوالۍ څخه راپیل سو. د جهادي آثارو د ساتنې امیر مولوي احمد فهیم د همدې بهیر د پیل په موخه سنګین ولسوالۍ ته سفر وکړ او هلته یې له ولسوال حاجی ملا امان الله متین، حاجی لالا او شهیدانو او معلولینو مسؤل مولوي نور الهدى سره د یوې غونډې په ترڅ کې لیدنه او خبرې وکړې. پیل کې ښاغلي فهیم ګډونوالو ته وویل دغه بهیر د جهادي آثارو د لوی ریاست د لارښوونې او پریکړې له مخې د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیل شوی او دا د اوس په رسمي ډول سنګین ولسوالۍ کې هم چارې پیل شوې. نوموړي همدارنګه زیاته کړه د لړۍ به یوازې تر سنګین ولسوالۍ محدود نه وي بلکې د هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو کې به هم دوام وکړي ترڅو د ټولو ملکي شهیدانو معلومات راټول، منظم او د یوه معیاري ډیټابیس په بڼه مرکز ته وسپارل شي. د سنګین ولسوال حاجی لالا د دې پروسې هرکلی وکړ او د جهادي آثارو له امیر سره د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. هغه وویل موږ هڅه کوو ترڅو د شهیدانو د معلوماتو په راټولولو کې خپله بشپړه همکاري ترسره کړو. د مسؤلینو په وینا د دې بهیر موخه د شهیدانو د قربانیو تاریخي ثبت، د اسنادو بشپړتیا او راتلونکو نسلونو ته د جهادي آثارو او تاریخي ارزښتونو خوندي انتقال دی او دا لړۍ به تر هغه روانه وي ترڅو چې د همدې ولایت د ټولو ملکي شهیدانو معلومات په بشپړ ډول راټول او ثبت شي.